خاوند مې چې په همدې شپه باندې ویشتلو که مزدورۍ ته تلو چې تشنمي کې به تشنمي به وکړي تلو به کار ته مازدیګر 3 بجې 4 بجې ماښام اذان سره دا به دا د کار نه راتلو په همدغې ماښام باندې ما پاکټ غوړي قرض واخیسته چې د ما خاوند دې ویشتلو په ما د خاوند دې کفن روپۍ تر اوسه په ما پاتې دي. سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو هېوادوالو مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤله یم. قدرمنو هېوادوالو زه دغه نن ورځ د یو داسې خورکۍ څنګ ته راغلی یم چې د ستونزو او مشکلاتو سره ژوند تېروي. نو هغه ورونه چې اوس مهال دغه ویډیو ګوري له ما سره پاتې شي او دا ویډیو تر پایه وګوري او دغه ویډیو ځان سره شیر کړئ تر څو نورو با احساسه ورونو ته ورسېږي چې دغه خورکۍ سره خپل وس مطابق مرسته شریکه کړي چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. قدرمنو هېوادوالو موږ تاسو سره داسې کورونه معرفي کوو چې وروسته تر بدې د غربت کچې بیخي صفر درجې ته رسېدلي ده. نو له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم خورجانې، څنګه خو دې ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ شکر. د ماشومانو څنګه دي ښه دي؟ تاسو خپله خاص دی؟ شکر د مننه. خورجانې زه راغلی یم چې ستاسو غږ هغه ورونو ته ورسوم چې تاسو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي نو دوی خپل وس مطابق مرسته له تاسو سره شریکه کړي. نو خپل حال ووایاست چې څرنګه مو ستاسو ژوند تېروئ. اقتصاد مو څنګه دی؟ زموږ غریبي ډېره زیاته بیخي نه پوله لرو نه پټې لرو. خاوند مې دغه روژې په ویشتم په شپه باندې ظالمانه وویشتلو راته نشته یاته ماشومان مې دي هېڅ د مخ د اړېدو څوک مې نشته اتې ورونه مې دي یو ورور مې دی په خپه باندې ګوډ دی اوس هغه نه لري اوبه مې اندرېندې دي یو مې لیور دی هغه هم پاکستان ته لاړ دی. بله شپه مې دغه لور پرېښو تر سهیله پورې ما دې لور ته ژړل چې ما سره نه د دوا روپۍ په کور کې وي او نه د ما د مخ د اړېدو داسې څوک و چې ما ورته مخ اړولی وي هغه ورته فریاد کړی زه وطن یم په سترګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو یو زوی مې دی د چې د 9 کالو دی هغه وینه خوري ولور مې د ګردو کې تیږه دغه بېګا ته هم زه حیرانه یم خاوند مې چې په همدې شپه باندې ویشتلو که مزدورۍ ته تلو چې تشنمي کې به تشنمي به وکړي تلو به کار ته مازدیګر 3 بجې 4 بجې ماښام اذان سره دا به دا د کار نه راتلو په همدغې ماښام باندې ما پاکټ غوړي قرض واخیسته چې د ما خاوند دې ویشتلو په ما د خاوند دې کفن روپۍ تر اوسه په ما پاتې دي. د دې نه مخکې چې خدای ما ته اووه یخه ما ته موټرسایکل غورځولې او 2.5 لکه روپۍ دا راته په ځای پروت و قرض درباندې هغه قرض تر اوسه په ما باندې پروت د سختو مشکلاتو سره زه مخ یم. خیر ده خورجانې مه خفه کېږه. دغه هېوادوال وروڼه چې ستا دغه ژړا ولیدله نو حتما به تا سره مرسته کوو. خورجانې څه غوښتنه لرې دغه وروڼو سره چې اوس مهال ستا ویډیو ګوري؟ دغه وروڼه زه دا هیله کوم چې ما سره به چې مرسته وکړي ما دې الله ځان خبر کړي ما دعا وایي زه ډېر سخت مشکل سره مخ یم. اته ماشومان مې دي دا چپلکه غواړي دا جامه غواړي دا په خېټه وږي دي دا مریضان دي زه د دې خبرې وس نه لرم. خورجانې مه خفه کېږه دا د الله تعالی امتحان زموږ په ټولو باندې راوړي. دا چې ستا ماشومان اختر د نه ورته جامې کړي د خاوند یې مړ شو نو تا څه احساس کولی اختر کې ورته خدای د اختر په اوله ورځ باندې ځینې افسوس مه کوو چې نه مې د ماشومانو چپلکه ونې کالي او دا وړه لور مې ووتله ده دغه چې راغله وایي هغه پلانکي لور دغسې کالي اغوستي دي پلانکۍ رقم چپلکې په پښو کړي کېناست وړو مې ژړل ما هم ژړل غږ مې ورک دی مورې مورې. قدرمنو هېوادوالو تاسې په خپله دغه خورکۍ غږ اورئ چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. نو قدرمنو هېوادوالو تاسو وګورئ چې نو زه درته څه بیان کړم خپله دغه خورکۍ تاسو ته بیان کړم چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. د دغه ژړا خپل تر زړه احساس کړئ د خپل خور په نظر ورته وګورئ د خپل مور په نظر ورته وګورئ. زموږ دغه هېوادوال په داسې حال کې دی چې خاوند یې شهید شوی دی اختر ورځې یې داسې حالات کې تېرې کړې چې ماشومانو ته نه جامه وه نه میوه وه. نور خلک وګوره څه رقم میوې په کور کې وي وچه میوه چې سره هر څه وي خو زموږ دغه هېوادوال چې په داسې حال کې د دوی سره هېڅوک هم نه وي چې مرسته وکړي حتی همسایه هم دوی ته نه ورکوي. نو زما قدرمن او بااحساسه وروڼو دغه خورکۍ ویډیو له ځان سره شیر کړئ
د ثواب په خاطر چې مرسته نشي کولی او دغه ماشومان مې تریخ چې پسې ړندېږي پوره خو لا څه کوي یا میوه خو څه کوي یا ترکاري خو څه کوي چې ماشوم ته سړی ترکاري پخه کړي مخکې ورته کېږي زما ماشومان د هغه هېڅ نه شته دی او نه پیدا کېږي ورته ماشومان مې ټول راټول شي کښېني هغه هم ژاړي زه هم ژاړم د خورجانې مه خفه کېږئ دغه ورونه انشاءالله چې ستاسو دغه غږ یې واورېدل حتما تاسو سره مرسته کوي نو باید ستاسو ورونو تاسو ته هیله لرم او هیلهمنده یم چې د یو خور په صفت در باندې غږ کوم چې ما ته د خور په نظر وګورئ او زه هم ځورېږم د خپل هېوادوالو دغه حال باندې تاسو وګورئ چې کوم انسان به وي چې دغسې خورکۍ سره کښېني او ویډیو وکړي او د دوی غږ تر فیسبوک پورته کړي چې تاسو یې واورئ او خپل وس مطابق مرسته ورسره وکړي زیان نه لرم دغه ځای کې همسایه پراته یم بیخي نه زیان لرم نه پټی لرم یو الله مې شته دی نور هېڅ څوک مې هم نشته دی څه وګورئ چې دومره زړه غټ څوک نشي کولی چې د دوی غږ تر تاسو ورسوي نو ما ته د الله جل جلاله اجر راکړي د دوی او توفیق راکړي چې د دوی غږ تر تاسو ورسوم نو تاسو ته د الله تعالی توفیق راکړي چې خپل وس مطابق چې 10 روپۍ کېږي او که 15 روپۍ کېږي واچوئ چنډه وکړئ او دا هېواد ته یې ولېږئ تر څو دغسې خویندو په شونډو مسکا راولي چې دومره غږ راته اوښکې تویوي که غواړئ چې مرسته وکړئ او دغه هېوادوالو په شونډو مسکا راولئ خپلې مرستې مو مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 080 نور مو وخت نه نیسم انشاءالله آباد اوسئ مرسته وکړئ چې دغه خورکۍ ژوند وژغورل شي دولت به دې ملګری تر کفنه